د په خپلو خپو ودرېږم ملګرو بس دی په سر مې لاس د خپل دا جشته خو تر کمې به وي ډېر ښه دی مننه وروڼه مې هم قدر کوي په ما ټک کار نه کوي ټیک د زمونږ ورورولي شته خو تر کمې به وي دا بې ووایه وروڼه مې هم قدر کوي په ما ټک کار نه کوي ټیک د زمونږ ورورولي شته خو تر کمې به وي چې په دروغه خوشحالېږي په رښتیا خفه وي هغه یاران خو به زما نه خامخا خفه وي مینه به کوم زړه ساتي څومره ناکام به کوي دا خو دنیا د سړي نه به دنیا خفه وي قدرمندو سلامونه او ډېرې نیکې هیلې ومنئ قدرمنو شیشه تاسو ګورئ د تالار او په تالار کې ستاسو ادبي ملګری رحمان نادان موجود دی قدرمندو د تالار همیشه دغه هڅې وي چې په دغه کې ځان سره یو ادبپاله ملګری کي نن هم موږ زموږ هڅه ډېره کامیابه هڅه ده د صوابۍ اوسیدونکي ښاغلی ناظم سحر یوسفزی صاحب را سره موجود دی راځئ چې هغې ته هرکلی ووایو مینه ورته ووایو ستړي مشي ورته ووایو سحر صاحب تاسو ته سلامونه کې هیلې ډېره مننه جي الله هم خوشحاله کړه ژوند څنګه روان دی ورخو ستاسو ډېره مننه او بیا به د ژوند تپوس هم کوو جي ډېر ښکلی ستاسو په دعاګانو سره الحمدلله سحر صاحب دا راته ووایي چې د لیک لوس هم کله شروع کړی دی څنګه راغی دی میدان ته څنګه م زړه وکړو په دغه پښتنه معاشره کې ته دې خو بس تاسو ته به خپله هم پته د شاعرۍ خو بس دغه یو بنیادي چې انسان د زړه د طرفه چې کمزوري شي نو شاعري شروع کړي او هغه کمزوري د بنده محبت دی او د محبت چې کوم دی نو موږ ټول پښتانه قایل یو چې محبت زموږ الله هم کړی د پیغمبر سره او چې انسان مینه شروع کړي نو شاعري به لازمي کړي شاعري دغه قشن نشي کېدی خو ډېر پوهان وایي چې یاره د مینې سره هېڅ تعلق نه لري د یو بیل کیفیت دی او د الله طرفه یو تحفه ده ډېر خلک پکې داسې دي خو دغه دلیل یې ډېر کمزوری ګڼي خو دغه د پوهانو خپله یو برخه ده هر سړی به پکې خپل تحقیق کوي ناظم صاحب دا راته ووایي چې د کومې ټولنې سره یو بیستی تعلق ورسره لرئ زه یې راځئ وله بس چې کوم عامې مشاعري زموږ طرف ته مثال په طور درمان صاحب شو زموږ منیر جان دی ضمیر دی نو بس دغه نږدې خپل پښتانه ملګري لکه ځان چې واخلي چې موږ سره په خاورو کې هم ناستې ته تیار نه داسې وروڼه او دوستان هم ډېر زیات خوښي او هغوی سره خپل تعلق برقرار ساتو صحیح شاعري مو کله شروع کړه دا هم راته ووایي شاعري خو تقریبا ما د 2010 نه شروع کړې ده څومره لیکم کړی دی آیا کتاب ته ستاسو اراده شته چې چاپ شي او که نه کتاب ته مې انشاءالله اراده شته کمپوزنګ مې خپله کړی دی ما خپله کمپیوټر کې ماسټر دی صحیح نو خپل کتاب مې الحمدلله برابر کړل خو لکه لا فی الحال حالات سم نه دي نو انشاءالله پبلش کوم به په کلاره خبرې وخت ډېر مختصر دی اظهار صاحب وایي وخت مختصر دی لا لوی د تلوار به کوي نو زه به ورته دا ویم چې تلوار به وکړو ژوند همیشه موږ ته دغه یو اشاره راکوي چې تلوار وکړه بېشک وخت ضایع کول نه دي ملګرو ته به څو شعرونه وړاندې کړي زه به ترې هم خوند واخلم ناست ملګری به یې راسره هم واوري ستاسو مننه به وي دغه مې د ټومبم صحیح ده ډېره مننه د نادان صاحب او دغه د چینل د کتونکو ملګرو نو تاسو ته به خپل یو غزل ډالۍ کوم ارشاد نادان صاحب وایي چې شکر د مور پلار مې ژوندي شته خو تر کمې به وي شکر د مور پلار مې ژوندي شته خو تر کمې به وي زما نازونه او خاني شته خو تر کمې به وي ډېره لا یار بس د په خپلو خپو ودرېږم ملګرو بس دی په سر مې لاس د خپل داجي شته خو تر کمې به وي ډېر ښه دی مننه وروڼه مې هم قدر کوي په ما ټک کار نه کوي ټیک د زمونږ ورورولي شته خو تر کمې به وي دا بې ووایه وروڼه مې هم قدر کوي په ما ټک کار نه کوي ټیک د زمونږ ورورولي شته خو تر کمې به وي منځ کې دیوال نشته په یو کور کې شریک اوسېږو د ټول کور یو چار دیوالي شته خو تر کمې به وي ډېر ښه دی مننه او غریب سړي بچو ته وویل چې ځان وپېژنې غریب سړي بچو ته وویل چې ځان وپېژنې زما زور شته زما ځواني شته خو تر کمې به وي ډېر بچو وویل پلاره ته غم مه کوه الله به خیر کړي ټیک د زمونږ غریبي شته خو تر کمې به وي که وس دې رسي نو سور که خو رټل مه کوه که وس دې رسي نو سور که خو رټل مه کوه د کلي خانه ستا خاني شته خو تر کمې به وي زبردست وه دا سړی پوهه کې ملګرو چې خوله سمه خوځوي دا سړی پوهه کې ملګرو چې خوله سمه خوځوي ناظم کې قدر د سړي شته خو تر کمې به وي ډېره لا مخکې دې هم اوري او کلام د بله وړاندې ښه جي بل وایي چې زړه مې سم بل شان وارخطا درځېږي زړه مې سم بل شان وارخطا درځېږي چې ستا نه لرې دوه قدمه یمه د جدایۍ همت په ما کې نشته زما نه مه خوځه بېدمه یمه ډېره لا د جدایۍ همت په ما کې نشته زما نه مه خوځه بېدمه یمه
لکه ګلاب به پاڼې پاڼې پریوزم که یو ساعت له بې شبنمه یم. ډېر ښه وه. لاس دې رابند که ورته ښه وګوره لاس دې رابند که ورته ښه وګوره زه په تا دغه شان راجمه یم. ډېر ښه دی وه. بس دا یوه خبره بیا ونه کړي نادان صاحب جی. بس دا یوه خبره بیا ونه کړي چې په نصیب له تا نه کمه یم. وه بیا ووایه. او بس دا یوه خبره بیا ونه کړي چې په نصیب له تا نه کمه یم او تا پسې خوب کې مې بلها وجړل تا پسې خوب کې مې بلها وجړل خوب مې لیده زه بې صنمه یم. او کستانه مخکې شم په مرګ نازمه کستانه مخکې شم په مرګ نازمه په آخرت به ستا په تمه یم. ډېر ښه دی ډېره زیاته مننه د وخت راکولو د راتلو هم مننه کور مو ودان. امین ډېره مننه. قدرمندو دغه و ناظم صاحب تاسو واورېده هیلهمند یم چې شعرونه مو له خوښ کړي وي. په خپل یو شعر درنه اجازت اخلم چې زه هم د هغو په اولاد کې راځم هغه هوا ودم پیژنئ. په الله مو سپارمه د بلې مرکې پورې خپل ادبي ملګري رحمان نادان ته اجازت ورکوي. د الله په امان.